بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ایکسل ته ډیټا ټیب ته دې کې به انشاءالله ډیټا ویلیډیشن کمانډ سٹارټ کوو او مکمل به وایو. ډیټا ویلیډیشن نوم باندې باید اول موږ ځان پوهیږو چې آیا ډیټا ویلیډیشن څه ته ویلی شي. ډیټا خو تاسو پوهیږئ چې معلوماتو ته ویلی شي. ویلیډیشن ویلیډ صحیح ته وایي او ویلیډیشن صحیح والی دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ما سره یو ډیټابیس دی او زه غواړم چې په هغې کې په ډیټا باندې څه ریسټریکشن اپلای کړم. فار ایگزامپل ما سره نیم کالم دی یا پروګرام کالم دی او زه غواړم چې په دغه باندې ریسټریکشن اپلای کړم چې څوک دې په دې کې ټیکس لیکي بلکې نمبر وغیره دې په دې کې نه لیکل کېږي. یا مثال په طور باندې سیلري کالم دی یا فی کالم دی یا کمیشن کالم دی، زه غواړم چې په دې باندې ریسټریکشن اپلای کړم چې په دې کې دې ټیکس نه لیکل کېږي، نمبر او ډیسیمل وغیره دې په دې کې لیکل کېږي. یا فار ایگزامپل ډیټ کالم دی، زه ورته وایم چې له دغه ډیټ څخه تر دې ډیټه پورې دې لیکل کېږي او د هغه نه بغیر دې نه لیکل کېږي. یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې په یو کالم کې دې ماته دوه نومونه تکراري نه راځي. همدغه شان ډېرې خبرې به موږ او تاسو په دې کې کوو. زه اول راځم دلته لیکم چې فار ایگزامپل نیم پروګرام او فی صحیح ده که نه. نو زه رالم هوم ته او دې ته مې فار ایگزامپل دغه باډر ورته ورکړو. زه یم چې ماته دغه فیل انتخاب شي او زه راځم ډیټا ته، ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوم چې د دې شارټکټ موږ سره الټ ډي ال دی، الټ ډي ال صحیح شوه. نو ماته ډیټا ویلیډیشن باکس راته راغلی. فرست ما سره په دې کې ویلیډیشن کرایټیریا ده. کرایټیریا مطلب دا دی چې تاسو په دغه ځای کې څه انسرټ کول غواړئ، دغه باندې کوم رول اپلای کول غواړئ. زه دلته راځم ګوره اوس الو څه شی دی، any value. any value مطلب دا دی چې تاسو په دغه ځای کې هر څه لیکلی شئ. زه ورته یم نه هول نمبر. هول نمبر مطلب دا دی چې مکمل نمبرونه. مکمل نمبرونه نه مطلب دا دی چې د 0 نه واخله تر 9 پورې به ته هر یو عدد کې لیکي ته هغه په دې کې لیکلی شي. صحیح شوه. نو 0 خو څه مطلب نه ورکوي چې ځان ته لیکل شوی وي، خو چې د یو عدد سره ولیکل شي بیا مطلب ورکوي. صحیح شوه. په دې کې تاسو ډیسیمل نشي لیکلی. ګورئ په دې کې موږ سره ډیټا ده. ډیټا کې موږ ته اول بټوین انتخاب شوی دی. بټوین کې تاسو مینیمم او میکزیمم ورته لیکلی شي. مینیمم مطلب دا دی چې کوچنی او میکزیمم مطلب لوی. زه ورته یم چې ماته په دغه هول نمبر کې د 100 نه واخله په دې فی کې تر 0 پورې دومره اخله او د دې نه زیات یا کم ما اخله. 100 نه کم ما اخله او 0 نه راته زیات ما اخله. بس دا مې اوکې کلیک کړو. که یو کس راشي فار ایگزامپل د هغې فیس $100 دی نو دا به اخلي. فار ایگزامپل رالی 1.5 دی دا به هم اخلي. یا که فار ایگزامپل 900 دی دا به هم اخلي، 1000 به هم اخلي. خو 101 او یا د 101 څخه زیات به نه اخلي. صحیح ده که نه. همدغه شان بیا زه رالم او ډیټا ویلیډیشن باندې مې کلیک کړو. زه ورته یم چې په دغه یو سیل باندې دغه رول مه اپلای کوه بلکې په ټولو باندې اپلای کړه. تاسو به راشئ apply these changes to all other cells with the same settings. دې کې به تاسو چیک ولګوئ، تاسو ته به اتومیټیکلي هغه کوم شي یو شان رول والا هغه ټول به تاسو ته انتخاب شي. بله خبره موږ سره په دې کې دا ده، زه ورته یم چې not between. not between مطلب دا دی چې دغه 100 او 0 ترمنځ مه اخله، دې نه کم او د 0 نه زیات اخله. 100 نه کم او 0 نه زیات اخله. زه ورته یم چې equal to، زه ورته یم چې 100 سره چې برابر وي صرف هغه راته اخله. صحیح شوه. not equal to 100 سره چې برابر نه وي یا چې هر یو عدد تاسو ورته لیکلی وي. greater than، زه ورته یم چې د 100 څخه زیات وي بلکې 100 مه اخله. less than، 100 نه کم اخله، 100 هم مه اخله، 100 نه کم اخله. greater than or equal to 100 اخله یا د 100 څخه زیات اخله. less than or equal to 100 اخله یا د 100 څخه کم اخله. صحیح شوه. بله خبره موږ سره په دې کې دا ده چې ignore blank. ignore blank مطلب دا دی که دې کې تاسو شي ورته ایښی وي او دا مو اوکې کلیک کړو، که تاسو رالی فار ایگزامپل او تاسو یو عدد ولیکئ چې 10 او انټر مو وواهه نو تاسو دغه میسج درکوي ریټرای. ریټرای مطلب دا دی چې دوباره ټرای وکړه. صحیح ده که نه. نو زه ورته یم چې دا راته پاک که زه غواړم چې بل سیل کې لیکل وکړم نو زه چې انټر وهم نو ما پرېږدي زه یې لاندې سیل ته پرېښودلم. صحیح شوه. زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې ما مه پرېږده بل سیل ته تر څو چې ما اسکیپ نه وي پریس کړی او یا مې څه پکې لیکلي نه وي یا مې کینسل نه وي پریس کړی. صحیح شوه. بس دا مې اوکې کلیک کړو.
دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې 9 نو انټر پریس کومه ماته وایي چې ریټرای. که زه دا پاک هم کوم او انټر پریس کوم نو ما به لاندې سیل ته نه پرېږدي تر هغه پورې چې زه اسکیپ پریس نه کړم د کیبورډ څخه او یا کینسل باندې کلیک ونه کړم بیا به ما پرېږدي. صحیح ده که نه؟ RDL. بله خبره موږ سره دا ده ډیسیمل. ډیسیمل مطلب دا دی چې تاسو ته به اشاریه عددونه پرېږدي. ګوره ما څه ورته دلته لیکلي دي بټوین سل او زر. سل او زر منځ کې راته اخله. صحیح شوه؟ ګوره که زه راشم او زه دلته ولیکم چې 1.5 سل دا خو به اخلي که نه؟ صحیح شوه؟ 200 به هم اخلي. که زه دلته راشم فار ایگزامپل 1.5 سل اشاریه 15 دا ورته وانم دا به نه اخلي ځکه چې ما ته هول نمبر ورته اخیستی دی. هول نمبر مطلب دا دی چې مکمل عددونه. مکمل عددونه مطلب دا شو چې اشاریه ډیسیمل وغیره به په دې کې نه اخلي. صحیح ده که نه؟ دلته رالم فار ایگزامپل زه وتم چې ما سره کمیشن دی. صحیح دا مې ورته انتخاب کو RDL. زه ورته چې دې کې ما سره ډیسیمل راته اپلای کا. زه ورته چې د یو نه واله تر $10 پورې دغه ماته واله خو ډیسیمل مې ورته واخیسته. ډیسیمل مې ځکه ورته واخیسته چې زه کولی شم 1.5 ولیکم یا 2.5 ولیکم یا 1.2 ولیکم یا 3.7 ولیکم هر څه چې تاسو غواړئ خو 1 او 10 ترمنځ. صحیح شوه؟ دا مې وکړئ کلیک. دلته راځم فار ایگزامپل 3.2 لیکم دا به اخلي. فار ایگزامپل 10 لیکم دا به اخلي. فار ایگزامپل 9.99 لیکم دا به هم اخلي. صحیح شوه؟ 0.5 ورته لیکم فار ایگزامپل دا به نه اخلي ځکه چې ما ورته هلته 1 اخیستی دی. مطلب د 1 نه کم مه اخله او د 10 نه زیات مه اخله. صحیح ده که نه؟ ښه بیا زه رالم ډیټا ویلیډیشن ته او په دې کې زه به راشم کلیر آل ته. خو دې کې به زه راشم اپلای کلیر آل. صحیح ده؟ بل موږ سره څه شی دی لیست مطلب دا دی چې دلته رالم فار ایگزامپل د پروګرامز کې ودرېدلم او RDL مې پریس کړ. زه ورته یم چې دې کې ماته یو لیست راته راوله چې کوم فار ایگزامپل ورډ دی فار ایگزامپل ایکسل دی ایکسس دی کورل ډرا ده فوټوشاپ دی. صحیح شوه؟ PowerPoint دی او ETC ده. خو تاسو به د هر پروګرام په منځ کې کاما ورته لیکئ. انسل ډراپ ډاون. انسل ډراپ ډاون مطلب دا دی چې ماته بلته لیست راته راکړي چې زه به په هغه لیست باندې انتخابولی شم. که تاسو دې نه چک ایسته کړئ تاسو ته به هغه لیست بیا نه ښکاري. بس دا مې وکړئ کلیک دا ګوره ماته هغه لیست راغی که رانغلی. زه وتم چې دا راته کورل ډرا ده دا راته فار ایگزامپل ایکسس دی او دا کس فار ایگزامپل په ایکسل کې دی. نو تاسو ته به دغه شان یو ډراپ ډاون لیست راته راځي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه رالم بیا زه ورته وایم چې apply these changes yes clear all دا مې ټول کلیر کړو. ګورې لیستونه هم موږ سره مختلف قسمه جوړېدلی شي. دلته پروګرام لیستونه لیکم دغه ما ورته ولیکو او دلته راځم دا ورته انتخاب کوم RDL ته رالم او دې کې ما لیست ورته واخیسته. زه ورته یم چې دغه ټول ماته انتخاب کړه او دا مې وکړئ کلیک. بس چې څومره ما سره وه ټول ما سره په دغه ځای کې 1 by 1 راغله. فار ایگزامپل ته زه رالم او ما سره پروګرام اضافه شو چې هغه ته وایي جاوا دا را سره اضافه شو. نو که دلته راشم دې کې موږ سره جاوا نه دی راغلی. صحیح ده که نه؟ زه غواړم چې هغه جاوا دی هم په دې کې راشي. نو زه به څه استعمالوم هلته موږ سره یو فنکشن ده دا کلیر کړم ټول چې هغه ته ویلی شي offset is equal to offset. زه ورته لیکم زه ورته یم چې دغه کوم دی دا ورډ پروګرام کاما 0 رو د دې نه لاندې لاړ شه کاما 0 کالم د دې نه لاړ شه او څو پروګرام موږ سره موجود دي 2 4 شپږ اته. زه به ورته لس ثانیې ولیکم انټر. بس موږ سره دا راغلی. دغه ټول به زه کنټرول ایکس کټ کړم دا به ورته انتخاب کړم RDL او لیست ته به راشم دا به ته پیسټ کړم بلته به اوکې کلیک کړم. چې سره ما اوکې کلیک کړم ماته به اتومیټیکلي ما پروګرامونه راشي. خو یاد ساتئ چې دغه یو سیل ماته پکې خالي راکړو ځکه چې ما هلته ورته 10 دانې لیکلي وو او دا موږ سره 9 دانې دي. صحیح ده که نه؟ که دلته راشم فار ایگزامپل چې یو بل راسره اضافه شو فار ایگزامپل اوریکل نو تاسو ته بلته اتومیټیکلي ښکاره شي چې اوریکل موږ سره موجود دي. فار ایگزامپل یو بل هم په دې کې اضافه شو فار ایگزامپل ډیټابیس. صحیح شو؟ نو که دلته راشم دې کې به هغه ډیټابیس راته نه راځي. دې دپاره به تاسو راځئ یو بل فنکشن به استعمالوئ
په همدغه offset فنکشن کې چې هغه د count f یا count a فنکشن ویلی شي. زه بلته راشم offset همدغه وړ به ورته انتخاب کړم، کاما 0 رو لاړ شه، کاما 0 کالم لاړ شه. height د دې څومره وي بلته راشي ته به count f ورته استعمال کړي. رینج د کوم یو دی دا یو دی، کاما کرایټیریا چې څه شی ده زه ورته یم not equal to. صحیح شوه او بس دا دی بند. دا مې ورته کټ کړه او دا مې ورته ټول انتخاب کړه RDL clear all اوکې بیا هلته رالم لیفت ته رالم دا مې راوستو بس اوکې. که تاسو راشئ تاسو ته به اتومېټیکلي دغه ټول درته راوستلی وي، خو دغه یو یې هم موږ ته پکې خالي راوسته، ځکه راته خالي راوستو چې دغه ټول یې ما ته وشماره. دا ټول څو دانې وو؟ 11 دانې وو. دې کې موږ سره دا پروګرام لیست هم پکې شمار شو. زه دلته راشم فار ایگزامپل نور نومونه پکې ولیکم، فار ایگزامپل وینډوز یا فار ایگزامپل اډوبي پریمیر، فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکم، فار ایگزامپل اډوبي ایلسټریټر. صحیح ده که نه؟ نو ما سره به اتومېټیکلي هغه ټول په دې کې اضافه کېږي، خو یو رو به ما ته پکې خالي راځي. دې دپاره به تاسو داسې کار وکړئ RDL ته راشئ او دغه ځای کې ورته دغه دواړه قوسونو منځ کې ورته -1 ولیکئ او دا اوکې کلیک کړئ. صحیح شوه. نو اوس به تاسو ته اتومېټیکلي مکمل راځي. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره ساده لیست. یو بله خبره موږ سره دا ده چې زه غواړم مثال دغه ځای کې ډیپینډنټ لیسټونه راولم. ډیپینډنټ لیست مطلب دا دی چې دلته موږ سره کنټري دی، فار ایگزامپل افغانستان دی، دلته موږ سره پاکستان دی. بس دغه موږ سره معلومات دي. نو دلته موږ سره کنټري هم د دوی دی شو کنټري. نو تاسو به راشئ دا ورته انتخاب کړئ او دا چې کله انتخاب کړئ فارمولاز ته به راشئ create from selection. زه غواړم چې دغه لاندې چې کوم پروینسز دي دې ته زموږ د افغانستان نوم والي او دغه د د پاکستان نوم واخلي. نو لیفټ نه به تاسو چک ایسته کړئ، ټاپ کې به چک ورته ولګوئ، دا به اوکې کلیک کړئ. اوس به تاسو راشئ دلته کنټري ته، دغه موږ سره کنټري ده او دا را سره کیپیټل دی، دی را سره فار ایگزامپل پلیس دی. صحیح ده که نه؟ همدغه شان راځم دې ځای کې څه ورته لیکم RDL ته راځم لیست کې ورته دغه 2 دانې اخلم. اوکې مې کلیک کړو. نو زه ورته وایم چې ما سره افغانستان دی او زه ورته وایم چې ما ته د افغانستان په اړه باندې دلته معلومات راته راوله. بس از اکول ټو والم انډایرکټ افغانستان انټر مې کلیک کړم. ماته به کونړ ډول ځکه چې ته په همدې سیل کې ولاړ یم. بس زه به راشم او دغه ورته کټ کړم، دا به ټول ورته انتخاب کړم، کنټرول ډي سوري RDL لیفت کنټرول وی. اوکې مې کلیک کړو. افغانستان دپاره به ماته افغانستان والا راولي او پاکستان دپاره به ماته پاکستان چې کوم وي هغه ماته راولي. خو دی ماته ولې رانهوسته؟ دا کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ټول به انتخاب کړو، RDL ته به راشو، yes this one. اوکې مې کلیک کړو. افغانستان دپاره ماته افغانستان راولي، دغه ته راولم. د کارو کې صحیح ده. بلته راشم لیست ته is equal to لیکم فار ایگزامپل indirect دا یو دا به د دې دغه نه وباسم. اوکې به کلیک کړم یس. اوس تاسو راشئ وګورئ دا به راته انتخاب شي او پاکستان دپاره به راته پاکستان دپاره چې کوم یوه برته راغلي وي. صحیح ده. بیا افغانستان چې فار ایگزامپل کونړ، دا فار ایگزامپل پاکستان شو اسلام آباد. صحیح ده. نو دا موږ سره ډیپینډنټ لیست. همدغه شان یو بل شان لیست هم جوړولی شم. دلته لږ معلومات لیکم.
دا شان دا معلومات ما ولیکو زه غواړم چې دې ځای کې لیست راولم زه به دغه ټولو ته انتخاب کړم DL ته به راشم لیست ته به راشم دا به ورته انتخاب کړم بس اوکې نو تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې دغه شان لیستونه ورته راولئ صحیح ده که نه ښه نیکسټ راځو مونږ ډیټا ټایپ ته ډیټا ویلیډیشن ته بله خبره مونږ سره څه شی ده ډیټ زه ورته یم چې فار ایگزامپل مونږ سره ډیټ دی زه ورته یم چې RDL دې کې زه ډیټ ته رالم ډیټ کې هم مونږ سره ما خبرې دي چې بټوین ډیټ ناټ بټوین ایکول ټو دا ساده خبرې دي زه ورته یم چې 1/1/2024 نه اخله تر 12/31/2024 پورې صحیح شوه مطلب دا دی چې 2024 والا ډیټا ته اخله او نور راته مه اخله بس اوکې مې کلیک کړو زه راځم او سیمي کالن دا به راته اخلي زه ورته یم چې فار ایگزامپل 1/1/2024 دا به راته اخلي که فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو دا به هم اخلي صحیح شوه که زه دا ورته ولیکم چې فار ایگزامپل 2025 ماته وایي چې دا انوالډ دی صحیح ده نو دې لپاره موږ ډیټ هم ورته استعمالولی شو یا هم دغه شان تاسو ته لیکلی هم شئ صحیح شوه څه مطلب شو مطلب دا دی هلته بیا راځم ډیټ ورته لیکم دا ټول مو د انتخاب کړو DL دلته رالم بیا ډیټ ته زه ورته چې سټارټ ډیټ یې ماته B1 دی B3 دی او دی راته C3 دی بس اوکې مې کلیک کړو دې کې زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل 5/5/2024 نه راته واله فار ایگزامپل 6/6/2024 صحیح ده زه بلته راشم زه ورته یم چې فار ایگزامپل څلورمه میاشت ده څلورم تاریخ 2023 کال دی 23 کال دا به هم نه لري ځکه چې ما دلته پنځمه میاشت لیکلې ده او که دا ورته چینج کړئ چینج کولی هم شي تاسو ته صحیح شوه 1/1 فار ایگزامپل 2024 ته ولیکه نو اوس به راته هماغه ډیټ اخلي 4/4/2024 دا به راته اوس اخلي همدغه شان بیا زه رالم RDL ته بله خبره مونږ سره په دې کې څه شی ده ټایم ده زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته هغه ټایمونه اخله په دغه سلیکشن ځای کې چې 1 بجې نه فار ایگزامپل شروع او 5 بجو باندې ختم د ورځې صحیح شوه PM دې دواړه اوکې مې کلیک کړم که دلته راشم فار ایگزامپل 2 ولیکم PM دا به راته اخلي که فار ایگزامپل دلته 5 ولیکم دا به راته اخلي که د فار ایگزامپل 5/1 ولیکم دا به راته نه اخلي ځکه چې دغه ټایم نه مني بیا زه رالم بله خبره مونږ سره په دې کې څه شی ده ټکس لینک مطلب دا دی ټکس لینک مونږ سره بیا هماغه خبره ده چې بټوین او ناټ بټوین او ایکول وغیره خبرې چې کوي زه ورته یم چې مینیمم ماته 3 کرکټرونه اخله او زیات ماته 10 دانې اخله په دغه سلیکشن ځای کې صحیح ده که تاسو غواړئ چې همدغه رول په نور باندې هم اپلای کړئ دا همدغه شان ډریګ کړئ په دې ټول ځای کې دا اپلای شي صحیح شوه که زه فار ایگزامپل A ولیکم دا به نه اخلي که A ولیکم دا به نه اخلي همدغه شان که فار ایگزامپل ABC ولیکم دا به اخلي ځکه چې دا 3 دانې او همدغه شان که د 10 نه زیات شي هغه به هم نه اخلي صحیح ده که نه ګورئ ورته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دانې دي که نه که زه جې ورنه پاک کړم نو ماته به دا اخلي صحیح ده بیا سره رالم بله خبره مونږ سره څه شی ده کسټم کې مونږ ته فنکشن او فارمولیټر ورکولی شو صحیح شو زه دلته راځم زه ورته چې فار ایگزامپل په دغه نیم پروژن کې ماته صرف نومونه اخله بس زه دلته راشم او زه ورته چې ایکول ټو is text صحیح ده بس بریکټ بند انټر دلته راشم فار ایگزامپل ABC دا به راته اخلي صحیح شو 1 2 3 ولیکم دا به راته نه اخلي 1 2 3 سره فار ایگزامپل ABC ولیکم دا به راته اخلي ځکه چې دا خو ټکسټ شو دا فارموله کې نه استعمالیږي نو دې د وجې نه موږ ټکس اخلي اوس ورته یم چې فار ایگزامپل په دغه فیس پروژن کې ماته ټکس ما اخله صحیح شوه نو زه بلته راشم دا به ټول کلیر کړم هلته به راشم کسټم ته is equal to is number صحیح شوه دا بریکټ بند انټر اوس که زه راځم فار ایگزامپل نمبر لیکم اخلي بیا راته ټکسټ لیکم دا به راته نه اخلي که نمبر ټکس سره ولیکم دا به هم راته نه اخلي ځکه چې دا از ا ټکسټ کنسیډر کېږي اوس زه ورته یم چې فار ایگزامپل په دغه نیم پروژن کې چې کوم رول دی هغه راته ټول کلیر کا بس کلیر باندې به کلیک کوم اوکې باندې به کلیک کوم دا به راته کلیر شي زه ورته یم چې په دې کې کوم اضافه سپیس اخلي که سر کې سپیس راغلی یا اینډ کې سپیس راغلی یا منځ کې 2-3 سپیسونه راغله هغه راته ما اخله نو تاسو به راشئ دغه کسټم ته به راشئ is equal to فار ایگزامپل دا یو که چېرته مساوي شو ټریم د همدې یو سره بس دا مې اوکې کلیک کړو دا خو دې ټریم سره نه مساوي کېږي که نه
نو دلته راځم فار ایگزامپل سپیس مې ورکړه خان مې ولیکه دا به نه اخلي. فار ایگزامپل خان مې ولیکه اخر کې مې سپیس ورکړه دا به نه اخلي. فار ایگزامپل خان سپیس جان دا به راته اخلي. فار ایگزامپل خان ډبل سپیس جان مې ورته ولیکه دا به هم نه اخلي ځکه چې دې کې ما اضافه سپیس ورته ولیکو. همدغه شان بیا زه راځم زه ورته وایم چې ما ته 2 دانې ویډیو چې تکراري نمونه راشي هغه ما ته پکې مه اخله. صحیح ده که نه. زه بلته اول راشم دا به ټول کلیر کړم، دا به اوکې کلیک کړم، اوس به راشم RDL ته. نو دې نه مخکې زه راځم او د فنکشن استعمالومه is equal to for example count if دغه راته وګوره صحیح شوه او ډبل ډاټ مې ورته ولیکه کاما صحیح شوه په همدې کې ورته وګوره او که دا چېرته کاما ښه دا خو د کرایټیریا شوله بریکټ به بند کړي دا چې ته مساوي شي د یو سره صحیح شو. ډبل نیم ورته لاک کړي F4 سره به دا ورته لاک کړي بس انټر پریس کړه راشه بس ته به راشي دا به دغه شان ریک کړي. دلته راځم فار ایگزامپل علي لیکم دا صحیح دی دلته علي ولیکه چې علي مې څنګه ولیکم دلته فا سره ولیکه صحیح شو. بس زه به همدغه فنکشن ته کټ کړم او ټول به ورته انتخاب کړم کوم ځای باندې چې تاسو اپلای کول غواړئ بس را به شي تاسو ته کسټم ته دې کې به دلته پیسټ کړئ دا به اوکې کلیک کړئ. دلته راځم فار ایگزامپل علي لیکم دا اخلي فار ایگزامپل علي لیکم علي ماته نه اخلي صحیح شوه. ورته فار ایگزامپل ولي دا هم دا ځکه چې یو ځل ولي لیکل شوی دی صحیح ده که نه. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. اوس زه ورته وایم چې په دغه فی کې چې کوم دی یا فیس نه ما سره فار ایگزامپل سیلز دي زه ورته وایم چې ته ما ته د دغه سیل مجموعه د 1,00,000 څخه زیاته مه اخله 1,00,000 څخه 1,00,000 نه کم مه اخله 1,00,000 څخه راته زیاته مه اخله. دغه ټول به تاسو انتخاب کوئ بلکې د دې څخه مخکې به تاسو اول راشئ is equal to سم به ورته انتخاب کوئ سم څه شی دغه ټول راته سم که صحیح شوه چې دا به کوچني وي یا مساوي وي د 1,00,000 نه بس بلته راشي دا به ټولو ته کټ کړي دا به ورته انتخاب کړي را به شي ډیټا ویلیډیشن ته او کسټم ته به راشي د کې به ورته پیسټ کړي بس دا به اوکې کلیک کړي. اوس به راشي فار ایگزامپل 50,000 دا اخلي بل 50,000 1,00,000 شو که نه دا نه اخلي 9,000 ورته ولیکه فار ایگزامپل دا مخلي فار ایگزامپل 900 ورته ولیکه دا مخلي فار ایگزامپل که دا ورته یو ځل یو ولیکه یو ځل یو مې ورته ولیکه ښه دا اوس څو شو ټول is equal to سم یې که دا شو 1,00,000 دومره شو دا خو د 1,00,000 نه زیات شو. تاسو راشئ هلته وګورئ چې آیا ما څه غلط کړي نه دي 2 4 5 ښه J19 نه ونیسه تر J24 پورې دا به ورته اول لاک کړو F4 سره به دا لاک کړو کې به کلیک کړو ورته وګورئ تاسو فار ایگزامپل ورته 0 ورکړم دا به نه دی ورته لاک کوئ صحیح ده. ښه بله خبره موږ سره دا ده چې مثال زه ورته وایم په یو خانه کې ما ته ټکس اخله نمبر پکې ماله لکه کوم چې موږ دلته لیکلي دي که نه دې کې موږ ټکس هم لیکلی دی نمبر مو هم لیکلی دی. زه ورته وایم چې دغه نمبر زما پکې نه دی په کار دې لپاره ما فارموله برابر کړې ده چې صرف ټکس دی اخلي یا دې صرف نمبر اخلي یا دواړه دی اخلي صحیح شوه. هغه به تاسو ته وګورئ دا تاسو وګورئ دغه فرست نمبر چې کومه ده دې کې تاسو نمبر او ABC دا هم لیکلی شي دواړه پکې لیکلی شي دې کې صرف نمبر او دې کې صرف ABC دپاره ده صحیح شوه. دغه به تاسو راوالی دا به تاسو کټ کړئ دې ځای نه او زه غواړم چې دا تاسو لږ ایکسپلین هم کړم ورې که تاسو وګورئ ما ورته A1 لیکلی دی خو د A1 په ځای به دلته راشم دا به ورته انتخاب کړم صحیح ده که نه. ګوره ما ورته دا لیکلی دي چې انډایرکټ دی اول ما ته د دې لینت وګوره لینت چې وګورئ ته بلته راشي فارموله ته دا به درته کالکولیټ کړي دی راته 3 راته راکړه اوس به دا وګورم چې دې کې څو دانې دي وایي دې کې موږ سره 3 کریکټرې دي زه ورته وایم چې آیا دا اوس ما ته بیل بیل راته راکړه ته به دا کالکولیټ کړي دی ما ته 1 2 3 بیل راته کړو اوس زه غواړم چې دا ما ته راکړه چې دا A دی که B دی که C دی که څه شی دی صحیح شوه. دې کې چې موجود دی ما ته چې ALI په دې کې موجود دی ما ورته چې دا ما ته په دغه کې راته وګوره سرچ فنکشن ما استعمال کړی دی د فایند هم استعمالولی شم سرچ ما دې لپاره استعمال کړی ده چې دې کې ما ته دا کیس سینسیټیو نه ده دې کې غټ او وړوکې دا په یو باندې مني صحیح شوه. کالکولیټ چې ما واخیست ما ته چې دا په 12 او 22 او 20 نمبر باندې دی دې کې به راته جمع کړي ولته به راته ایرر وباسي چې نه دی دې کې ایرر نشته را به راته فالس شي او جواب به اخر ماته ټرو راته راشي صحیح شوه. دا به دغسې راولم دې ماته دغه شان راوستو اوس ورته د اف فنکشن ګورم چې آیا دې کې څه غلطي شته که نشته نه دا ټرو دی که چېرته دا خالي وي
نیوټرل ته راکړه او خالي نیوټرل ته راکړه. صحیح شوه. بس زه به راشم دا به زه کنټرول ایکس کټ کړم دا به زه په پروګرام باندې اپلای کړم. صحیح. ډي ایل ته به زه راشم هر څه به کلیر کړم کسټم دا کنټرول وی پیسټ اوکې. دې کې زه راځم اے بي سي 1 2 3 دا ولیکم هیڅ مشکل نشته دی. دې کې زه راځم دا مې کنټرول ایکس کټ کړ دا زه غواړم فی باندې اپلای کړم ډي ایل ته به زه راشم. صحیح شوه. هر څه کلیر کړه بس کسټم ته راشه کنټرول وی دا پیسټ کړه اوکې مې کلیک کړو دا ماته 1 2 3 اخلي او اے بي سي به راته نه اخلي. ښه دا زما خیال دغه دې باندې اپلای شو که اپلای نه شو ډي ایل ته به راشم دا ورته ما 1 2 3 انتخاب کړی دی که نه هغې ته ما دا انتخاب کړی دا بي باید زه هم دا ورته انتخاب کړم. صحیح ده. ښه دې کې زه غلط شوم. ولې پکې غلط شوم تاسو ورته وګورئ. بس دې کې زه غلط شوم ځکه غلط شوم ګور تاسو ورته وګورئ. دې کې به زه باید A3 په ځای باندې شي انتخاب کړم. دا کوم ځای کې اپلای کول غواړم. دې کې د ماته صرف ټکس فی ده زه غواړم چې په D4 باندې اپلای کړم D5 باندې. صحیح شو. دا ما سره D5 شو دا ما سره D5 شي دا ما سره D5 شي. بس په تاسو راشئ کنټرول ایکس کټ دا ورته انتخاب کړئ. صحیح شو. اوکې په تاسو راشئ دا برته اخلي خو چې سره یو نمبر هم ولیکئ هغه یو نمبر به هم سره نه اخلي. صحیح ده که نه. نو هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. راځو نیکس نمبر ته چې نیکس موږ سره څه شی دی په ډیټا ویلیډیشن کې انپوټ میسج دی. صحیح ده. ښه زه راځم نیو شیټ ته او زه دلته لږ معلومات لیکم. نو دې کې موږ سره هماغه استعمالېدلی شي چې وخت ور باندې نه ضایع کوو. مې دا اپلای کړي فار ایگزامپل اډیو ته ورکوم چې دومره بیا زه راغلم فار ایگزامپل 2 3 2 4 مې ورته ورکړه نو دا به نه اخلي. صحیح ده که نه. او نیم ته زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دې باندې ماته یو میسج اپلای کړه input message please enter the correct name not please do not include the number. بس که مې کلیک کړه اوس چې کله هم زه په دې باندې ودرېږم ماته به اټومیټیکلي دغه میسج راته راکوي. صحیح ده که نه. بس دغلته وتږدم او زه چې کله هم په دې باندې کلیک کوم ماته به اټومیټیکلي هماغه میسج شو کوي چې please enter the correct name please do not include the number. صحیح ده که نه. همدغه شان اوس راځم پروګرام ته. پروګرام باندې هم زه همدا ورته اپلای کولی شم. که فار ایگزامپل یو کس انپوټ باکس باندې نه پوهېږي انپوټ باکس ته توجه نه ورکوي نو زه راځم ایلیټر باندې اپلای کوم. صحیح شوه. همدغه پروګرام ته رالم او دې کې ډیټا ویلیډیشن ته رالم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل موږ سره لیسټ دی DIT دی موږ سره او CIT دی. بس زه راځم هلته ایلرټ ته سټاپ ایلرټ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ZUH enter the correct program name. صحیح ده. که مې کلیک کړو که دلته راشم فار ایگزامپل CIT DIT دا به انتخابېږي. که فار ایگزامپل یو کس راغلی ورډ ورته ولیکه نو ماته به څه لیکي چې enter the correct program name. زه ورته وایم چې زما دغه کریټیکل والا نه ده پکار زما وارنینګ والا پکار ده. نو تاسو به راشئ دغه ډیټا ویلیډیشن ته به راشئ او تاسو به راشئ دې کې apply these changes to all other cells with the same settings او په دې کې به تاسو وارنینګ ورته واخلئ. اوکې مې کلیک کړو. اوس که فار ایگزامپل یو کس راغلی ایکسل کې داخله کوي نو دې کې موږ سره یس نو بټن یې هم راغلی او وارنینګ ایکن هم موږ ته راغلی. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا مې پکار دی بس یس غلط دی خو سره تا ومانه. که تاسو وایئ چې نه زه ورته وایم چې ماته انفارمیشن والا راته راکړه نو تاسو به راشئ دغه انفارمیشن والا به ورته والئ. اوکې به کلیک کوئ. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل یو کس ایکسس کې داخله کوي نو تاسو ته به اټومیټیکلي کینسل اوکې او هیل بټن ورته درکړي. صحیح شوه. نو بټن اوس په دې کې نشته دی.
همدغه شان به زه راځم ډیټا ویلیډیشن ته. دې کې بله خبره موږ سره دا ده چې کلیر آل ما دا ټوله ته انتخاب کړو. زه ته چې دغه ټول ما ته کلیر که بس کلیر آل باندې به زه کلیک کړم ما ته به اټومیټیکلي له دغه سلیکټ شوي سیلونو څخه مکمل ویلیډیشن رول کلیر شي. بله خبره موږ سره دا ده په دې کې سرکل انوالید ډیټا او کلیر ویلیډیشن سرکلز. دې مطلب دا دی چې که فار ایگزامپل زه راشم او ما په دې باندې څه رول اپلای کړي وي چې لیست ته زه راغلم زه ورته چې فار ایگزامپل دی آی ټي او سی آی ټي دی بس اوکې مې کلیک کړو. زه ورته چې ما ته په دې کې غلطه ویلیو وګوره نو زه بلته راشم زه به راشم سرکل انوالید ډیټا ته نو ما ته وایي چې دغه ټولې په دې کې غلطي دي دا ټولې په دې کې غلطي دي. زه به دا ورته انتخاب کړم او زه ورته چې دی آی ټي دا ما ته په دې شکل کې واخله او که تاسو راشي دا راته کلیر کړه نو دغه ما ته ولې غلط شو کېږي آی تھنک دا خو ما غټم لیکلی دی. که دلته راشم سی آی ټي داسې ولیکم نو دا هم ما ته ګوره نالیښه په دې کې دا کیس سینسیټیو دی ښه سی آی ټي به دغه شان ورته لیکي. نو زه ورته چې اوس ما ته په دې کې غلط وښایه تاسو به راشئ سرکل ته نو اټومیټیکلي به درته دا سرکل کي زه غواړم چې کلیر یې کړم کلیر ویلیډیشن سرکلز. صحیح ده که نه؟ یاد ساتئ ملګرو چې دغه ویډیوز چې کومه موږ وکړله دغه کومه موږ ریکارډ کړله دا موږ د ټیچرز لپاره ریکارډ کړله. صحیح شوه؟ دا سټوډنټس لپاره موږ نه ده ریکارډ کړی. سټوډنټس هم کولی شي چې له دې څخه استفاده وکړي. نو دې دپاره زه تاسو ته وایم چې زما دغه ویډیوز چې دي دا اکثره د ټیچرز لپاره دي. صحیح ده؟ نو سټوډنټس دي په دې کې د مانه نه خفه کېږي. نو په دې کې ما سخت درسونه ویلي زیات انفارمیشن په دې کې وړاندې کړو. ډیټا ویلیډیشن موږ په ایډوانس طریقې سره ویلي نو په دې باندې ټیچرز ډېر ښه پوهېږي. سټوډنټس ته چې دغه شان درس وي هغه ورباندې بور کېږي. صحیح شوه؟ سټوډنټس ته به 5 دقیقو نه زیات درس نه وی هغو ته به ساده ساده ختمې چې مثال هول نمبر دې دپاره راځي ډیسیمل دې دپاره راځي ډیټ دې دپاره راځي او کسټم دې دپاره راځي بلکې دې کې به هغو ته ایکسټرا انفارمیشن نه ورکړي. خو چې کوم سټوډنټس تاسو نه ایکسټرا انفارمیشن غواړي هغو ته به یو په 2 باندې ایکسټرا انفارمیشن ورکړي تر څو هغه د علمي تنده ورباندې ماته شي. نو هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او که دا ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن در سره ضرور پریس کړئ او د خپلې خوښې کمنټ هم ورباندې وکړئ.